من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن موضوع چې دا د یو کتاب ریویو چې د دنیا په شپږو د تعلیم په د ایجوکیشن په هغه ټاپ هغه کوم د سر کتابونه چې دي په هغو کې دا کتاب راځي چې پیډاګوجي اف اپریسټ. بیا مطلب اپریسینګ اینڈ اپریسټ کلاس دوی وایي چې یو ظالم او یو مظلوم دوی طبقې دي په سوسایټي کې. د دواړو طبقو لپاره یوه طبقه چې دا هغه داسې تعلیمي نظام راوړي چې دا کم مظلومه طبقه چې ده دا اپریسټ غلامه وساتي. نو د دې لپاره لکیر کې فقیر داسې تعلیم ورکوي چې هلته له پوهنتونونو څخه له کالجونو څخه له پوهنځي له سکوله څخه داسې خلک راوځي چې هغه خالي کې فقیر وي، تنقیدي سوچ یې نه وي، شعوري سوچ یې نه وي، په ګټه په تاوان نه پوهېږي، په انسانیت نه پوهېږي. نو دوی وایي که چیرې دا تخلیقي شعور چې دی دا ورکړي پیډاګوجي اف اپریسټ چې دی دا د مظلومانو د تعلیم خبره ده. یعنی پر دې دا کتاب چې دی په 1988 کې دا کتاب چې دی په پرتګالي زبان کې چې دی دا کتاب چاپ شوی. ولې په پرتګال چې وایي دا یو وخت کې د برازیل دغه کالوني وه. دا کالوني کې دې سړي کتاب چاپ کړي او دغه کم پیډاګوجي اف اپریسټ کتاب چې دی د مظلومانو د تعلیم کتاب چې دی دا کتاب په اول ځل باندې پالو پیریرې چې دی دا کتاب یې چاپ کړي. دا کتاب چاپېدو وروسته پر دې باندې د کمونیزم یا د سوشلیزم کوم الزام ولګېدی چې د کمیونسټ ایډیالوجي چې ده دا پر مخ بیایي. نو په دې وجه باندې پر دې کتاب باندې پایبندي ولګېدله. خو دا کتاب چې دی په اصل کې و مظلومانو ته تعلیم ورشي چې د مظلومانو تعلیم به څنګه وي. یعنی د اوله خبره دا کوي چې د سټوډنټ د لوستونکي او د ټیچر د استاد تر مابین به رشته څنګه وي او دا رشته به څنګه پر مخ بیایي، دا رشته و مظلومانو ته څه ګټه ورکوي. نو پر دې باندې دا ټوله موضوع ګرځي راګرځي. موږ دا ویلی سو چې کله دوی اوله وار دا خبره کوي چې یعنی اول ځل چې دی که څوک د مظلومانو د تعلیم د غریبانو تعلیم پر مخ بیایي په لوستونکي په طالب علم کې پریکټیکل انالایسز تنقیدي شعور به ډېر زیات خوري. یعنی چې په سټوډنټ طالب علم کې تنقیدي شعور خور سي دا په خپله چې دی هغه تخلیق کولی سي، هغه شیانه انالایز کولی سي، هغه د شیانو تشریح کولی سي، هغه د شیانو پرونز کونس دي یعنی د شیانو میرټ اور ډي میرټ غلطیانې اور دا کم چې دی شوالی چې دی هغه رایستلی سي. نو سټوډنټ چې دی اول ځل به دی تنقیدي شعور چې دی هغه خوري. د سټوډنټ تنقیدي شعور دلته په دا کتاب کې ډېر زیات زورور دی. ولې تنقیدي شعور چې دی هغه پولیټیکلی سیاسي طور چې دی طالب علم یې چوره کوي، سوشلي چې دی هغه د سوشل کم د ټولنیز کم ستونزې چې دی په هغه باندې دوی پوه کوي، د کورنۍ دا ټول شیان چې دی دا دی تخلیقي شعور. که چیرې تخلیقي شعور د دغه بړاول غواړي نو دغه کومه توکه سیسټم چې دی یا کریمینګ سیسټم چې دی دا به ختم کول غواړي. نو دوی اوله وار کم فراري چې دی فراري د دې ډېر سخت مخالفه دی چې یعنی استاد چې دی دا لکچر سینټرډ وي. یعنی کم لکچر چې وي هغه استاد سینټرډ وي، ټیچر سینټرډ وي. ټیچر سینټرډ څرنګه وي یعنی ټیچر سبق ټیچر چې دی هغه استاد چې دی هغه لوستونکي ته سبق یایي او لوستونکي چې دی هغه بالکل هغه رنګه کاپي کوي او پیسټ کوي. یعنی چې څرنګه استاد ورته ویلی وي لوستونکي هغه رنګه سبق یایي او هغه رنګه زده کوي. دوی د دې طریقه کار چې دی دا لکچر مطلب ټیچر سینټرډ کم لکچر چې دی د ډېر سخت مخالف دی چې دا په هیڅ صورت نه دی پکار. دوی د دې کمپیریزن له چیز سره کوي. دوی وایي دا داسې دی لکه یو سړی ځي بینک ته پیسې جمع کوي یعنی بینکینګ ډپوزټ سیسټم چې دی یو سړی ځي بینک ته پیسې جمع کوي بس دا ډپوزټ کوي پیسې وراچي او هغه رنګه کې جمع کېږي پیسې جمع کېږي. دا رنګه دوی وایي دا کم انفارمیشن چې دی یا معلومات چې دی استاد چې دی هغه په دغه کې اچي په طالب علم کې او هغه طالب علم چې دی د هغه تخلیق وزني، د هغه سوچ وزني، د هغه سیاسي شعور تنقیدي شعور چې دی پر مخ ځي دی به یو انقلابي یا یو سیاسي طور دی یو ډېر میچور انسان جوړ شي له هغه څخه دی وزني. نو دوی دغه استاد کم چې دی ټیچر ډپوزټ سیسټم چې دی د دې ډېر زیات مخالف دی. بیا چې دی پر دې باندې دوی خبره کوي چې مثال کې طور پر دا شیان چې دی دا مکمل طور پر ختم کول دي. دویم دی دا خبره کوي چې یاره ډایلاګ پکار دی. ډایلاګ څرنګه پکار دی چې کله انسان
ډایلاګ کوي، ډسکشنز کوي. دا هغه د ګریک یا د موږ ویلی چې د یونان څخه دغه کنسپټ روان دی. فراري وایي چې کله استاد او طالب علم یعنی استاد او لوستونکی ډسکشن سره کوي، یعنی کوسچن آنسر میتھډ چې د سوکریټ میتھډ دی، پر دې باندې دوی خبره سره کوي، یوه خبره لا خوا کږي، یوه خبره دې ځای کږي. نو دا کم ډسکشن چې دی دا چې دی د طالب علم شعور چې دی ډېر زیات خوروي. یا داسې د نه وي چې استاد راولاړه چې خپل شی پر دا اپلای کوي، دوی چې دوی په کار دوی ډسکشنز کوي، چې دوی څومره زیات ډسکشنز کوي په ده باندې د کم کامي شعور چې دی د ډایلاګ ذریعه د ډسکشن په ذریعه باندې د تخلیقي تعلیمي هغه ټول شعور چې دی هغه وده کوي. نو دغه ډایلاګ سیستم باندې ډېر زیات زور ورکوي. بیا دوی وایي د مظلومانو دپاره په کار دی چې مثال کې دوی دغه شیان پروموټ کړي، چې دوی پروموټ کړي نو دغسې دی دا پر مخ باندې ځي. کله چې دوی دغه شی پر مخ لاړ شي، دوی د ایکسپلویټیشن خلاف، د ظلم خلاف، د بېروزګارۍ خلاف، د جبر خلاف دوی ټول دا شیان چې دي دا کونټر کولی شي. نو ځکه دوی دا وایي دا کوم سرمایهدارانه نظام چې دی دا راولاړېږي، داسې نظام جوړول غواړي د تعلیم چې هغه د سرمایهدارانه یعنی کپیټلیسټ نظام په ګټه وي. یعنی که کوم ملکونه چې دي هغه سرمایهدارانه نظام دي، هغه داسې تعلیم غواړي چې بس سټوډنټ ته څه یایه او لوستونکو چې دي هغه شی زده کوي، هغه رنګه یې وایي. په دې کې ډایلاګ نه وي، تخلیق نه وي، تنقید نه وي، په دا کې شعور نه وي، په دا باندې پر زورورته خبره نسې کولی، یعنی پر کوم ستا باندې ظلم کوي پر دې هغه ته غږ نسې کولی. ستا تعلیم خالي دا دی چې یو روزګار پیدا کوي، تا یو کمپیټیټیو اګزام یا داسې یو اګزامونه بوځي چې هلته ته خالي بس خپل یو نوکري تر حاصله کړې. نو دلته دوی وایي چې دا تعلیم ډېر زیات خطرناک دی. شعور، تنقید، ډایلاګ، پریکټیکل تھینکینګ دا ټول پروموټ کول او دا چې دی دا پر مخ بول باندې پر دې موضوع باندې ډېر زیات زور